شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوستې برید کې 2 پوځیان وژل شوي. په میرامشاه کې د پوځ یوه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نه څرګندولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون د مارچ په 2مه نیټه سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګۍ سیمه کې پر امنیتي پوستې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 2 پوځیان وژل شول. نوموړي ادعا وکړه چې ډزې د پولې له پورې غاړې څخه وشوې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا پرون د فبرورۍ په 28مه هم د شمالي وزیرستان د رزمک ډیوژن په دوسلي تحصیل کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو یو امنیتي سرتیری ژوبل شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی، خو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. په دا وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي او ورسره د وسلوالو پر ضد د پوځ ځانګړو عملیاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. تېره اونۍ پوځي چارواکو ویل چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه په همزوني سیمه کې یې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 6 وسلوال وژلي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.